افیشل نه امید لرم چې ښه به روغ جوړ به. یو نوې خونه د خیر ټایم وشو د کرن خان صاحب یو غزل دی په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مشهور دی. نن یې راته داسې وویل مه زه دلته شپه وکړم ما ویل بیا به راشم دی ویل ما سره واده وکړه. نو اول یې د تیز موشن کې غږوم بیا د سلو موشن کې. سرنامه یو کړه منځ کې انتره وه راګ درباري دی او تیز موشن کې مې ورته وغږوله. دومره څه ګرانه نه ده ساده ساده ټکونه دي او ډېر د اسان ځای هم ده د آزاد بم درباري ده همدغه ځایونه دي دغه ټکونه دي. نو اوس راځئ چې اوس سلو موشن کې وګورو. ساده درباري لاب ته ورته بیا په لاب کې چې څومره ستاسو ذهن له څه راځي څنګه راځي خو د هغه ټک نه او د هغه پردې نه مه بار کېږئ. نو چې تاسو څومره خوږ لاب ځان ته جوړولو شي هغه ځای نه جوړ شي. دا ورته ساده یو څو ټکه ما ادا کړل. اوس دغه له راځو غزل له راځو. فوک سونګ دی او ډېر ښایسته هم دی په ما خپل ځای نه ډېر زیات ښه لګي او زه ډېر زیات ویم هم او غږوم هم. نو دی ریدم دی بیا دغه کاټه دې ځای نه دی ښه ننې راته داسې دې کې بیا لږه غوندې وقفه ده. ننې راته داسې ویل مزه دلته شپه وکړه ما ویل بیا به راشم دې ویل ما سره واده وکړه ننې راته داسې بیا ننې راته داسې دا وقفه ویل مزه دلته شپه وکړه ما ویل بیا به راشم دې ویل ما سره واده وکړه ننې راته داسې. اوس پیسه لا 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 دغه به دوه پیرې وغږوئ.
دک شانت بیا ردی انترام ده ننی رات داسې ویل ته څنګ په ما سوی زړه دې رانه صبر شو که بل ځای مین شوی ما ویل داسې نه ده ولې لږه حوصله وکړه دې ویل تور ویښته به درته سپین کړم خو ته ښه وکړه ننې راته داسې امک یو طریقه ده یو ځای دی صرف پیس کې لږ غونډه کې دغه شي نور د دغ کې ټکونو کې دننه دی ډېر ښایسته غزل امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي ملګرو چې څومره نوي ملګري راځئ دې چینل ته ځان سره چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کوئ ویډیو لایک کوئ ځکه چې زما په ویډیو باندې ویوز هم ډېر زیات کم راځي او لایکس خو په بیا اړو بیخي نشته دی ځکه چې په ویډیو باندې 200-300 پورې ویوز راشي او لایک زیات نه زیات 15 یا شپږ نو کوشش کوئ او زه خپل ځان معذرت هم کوم دې خبرې سره ځکه چې زه ډېر زیات پوهېږم نه خو صرف بس تاسو دپاره چې څومره کوشش کولی شم هغومره کوم چې څه مې زده کړي دي څه مې ذهن کې څه زده کړم نو تاسو ته یې زه راړم او تاسو ته یې زه کوم نو مننه به وي او ویډیو ځان سره شیر کوئ خپل ملګرو سره خپل یار دوست سره خپل فرینډ سره د ما چینل ضرور سبسکرایب کړئ والسلام